د ننګرهار ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو لپاره له سلګونه ښځینه روغتیا پالانو ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د عامې روغتیا وزارت د انکشافي بودیجې په مرسته ترسره شوه. په دغه ازموینه کې 430 ښځینه روغتیا پالانو برخه اخیستې وه چې له ډلې به 150 روغتیا پالانې د ولسوالیو په سطحه په بېلابېلو روغتیايي مرکزونو کې وګمارل شي. څه کال موږ په ولسوالۍ په سطحه 150 تنه خویندې په 15 رشتو کې ګمارو چې د دې لپاره موږ دا بحثونه تقریبا یوه میاشت پخوا اعلان کړي د ټولو اجتماعي او غږیزو رسنیو د لارې چې خوشبختانه په 480 تنو خویندو دې لپاره ثبت نام کړی چې د شارلس په نتیجه کې نن 430 تنه خویندې نن راغلي دي چې په دې کې به موږ د سوی تغذیې مشاورین نیسو د ولسوالیو لپاره د هر روغتیايي مرکز لپاره یو خور همدارنګه قابلې خویندې استخدامو په ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې د کار فشار زیات د مهاجرین څخه په کومو ساحو کې زیات دي او همدارنګه په هغه ساحو کې چې موږ کوم بستونه خالي یو همدارنګه موږ ښځینه نرسانې استخدامو چې دا هم د ولسوالیو په سطحه باندې دي او همدارنګه ښځینه ډاکټر صاحبانې هم دي. د ازموینې ګډونوالي بیا له ازموینې خوښي څرګندوي خو زیاتوي چې په ازموینه کې باید له پوره روڼتیا کار واخیستل شي تر څو کار اهل کار ته وسپارل شي. دا غواړو چې باید حقدار ته ورسیږي او دې کې داسې نه چې بس لایق داسې پاتې شي واسطې والا کامیاب شي. اوس موږ هم دغه غوښتونکي یو چې باید څوک چې د دې وظیفې لایقت لري همغه باید کامیاب شي. او غواړم چې دا امتحان چې کوم زموږ نه واخیستل شو او دې کې ښه شفافیت ترسره شي او د واسطه بازي پکې ونه کارول شي ځکه چې حق حقدار ته وسپارل شي او کار اهل کار ته هم وسپارل شي. موږ غواړو چې آینده کې د خپل ولس لپاره رښتینی خدمت وړاندې کړو او دا امتحان چې موږ ورکړو د دې د ښې نتیجې راتلونکي په هیله یم. د عامې روغتیا رئیس بیا په یاد ازموینه کې د پوره روڼتیا ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه چې د ګمارنې په دې لړۍ کې به د مرکز او ولسوالیو د زده کړو د کیفیت انډول هم په پام کې ساتل کیږي. څوک چې لایق او د هغه ساحې اوسېدونکي وو او موږ سره نمرې ویسي هغوی به ځي او خپل کار به شروع کوي. په لرو پرتو سیمو کې موږ بیا خویندو سره مراد کوو ځکه هلته کیدای شي د معارف د سویه یا د تعلیم سویه چې ده ډېره لوړه نه وي نو په کیدای شي په لرو پرتو ولسوالیو کې موږ په ټیټو نمرو سره هم خلک ونیسو. اوس مهال په ننګرهار کې د ولسوالیو په کچه 140 فعاله روغتیايي مرکزونه شتون لري چې د یادې ازموینې څخه بریالي روغتیا پالې به په دغو مرکزونو کې خپلې چارې پیل کړي.